بل ورځ ما ته چا یو میسج راولېږه چې جی وایي په مدینه کې یو سړي خوب لیدلی دی څوک وایي شیخ احمد خوب لیدلی دی او بیا وایي چې نبی علیہ السلام ورله خوب کې راغی چې زما امت ته وایي چې 5 وخته مونځ کوئ ګوره او داسې کوئ او هغسې او نیک اعمال کوئ او ګناهونه پرېږدئ او دا خلکو ته ورسوئ کله وایي چې 10 میسج او که 10 کسانو ته ورسوئ کوم نه رسو نو بیا به عذاب راشي که دروغ هم وګڼلو او که رښتیا مو ګڼو بیا درته نعمت میلاویږي نو ما ورته ویل دا مونږ واړه په سکول کې به ماشومانو دا وخت نه مونږ ورو خو هغه کې سوشل میډیا نه وه چې میسج 10 وچلوئ هغه کې به 10 فوټوسټیټ ته وکئ د فوټوسټیټ والا به اکثر دا شعر اخور کو په بازار کې دا گاک لک سیوا شي نه یې به ویلي ستاسو یاد چې د باز به یاد شیخ احمد خوب لیدلی دی او جی خوب کې دا راغلی ما ورته ویلې د الله بنده په خوب کې نه په ویښه نبي علیه السلام ویلي 5 وخته مونځ کوئ په قرآن کې الله وایي مونځ کوئ ته خوب ته اوس محتاج چې مولا به خوب ویني بیا به ته مونځ کې نبی علیه السلام په خوب کې راځي بیا به مونځ شروع کوو مونږه نبی علیه السلام په خپل ژوند کې په ویښه درته ویلي چې مونځ کوه قرآن کې درته الله وایي مونځ کوه اقیموا الصلاة یو کم 90 ځل په قرآن کې الله رب العالمین تا ته د مونځ باره کې ویلي یو ځل نه 2 ځل نه 3 ځل نه 6 ځل نه 10 نه 40 نه 80 نه د 80 د پاسه 9 ځل بیا 89 دفعه یو کم 90 ځل دای تا ته ویلي چې ورکه مونځ کوئ او دای درته ویلي چې په مخکنو ټولو امتونو کې مونځ او هغه به دین نه چای کې مونځ نه داسې یو پیغمبر په دنیا کې نه دی تیر شوی چې د هغه په دین کې د مونځ نه دا خو د خوبونو خبرې نه چې شیخ احمد به خوب ویني بیا به ما ورته مونځ شروع کړو دا په ویښه موږ ته نبي علیه السلام ویلي ګناه مه کوه دې سره نحوستونه سپیروالي مصیبتونه دا عذابونه دا ورسره تړلی شوي دي دا خو الریډي ښکاره او واضح خبرې دي